أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم. البقره سوره آیت نمبر 214. په دې آیت کریمه کې الله تبارک وتعالى د جهاد د فرضیت حکم کړی. د اسلام په شروع کې د جهاد اجازه نه و، یوازې د دعوت مسله و. مومنان مسلمانان مکلف و چې تر خلکو پورې د الله دین ورسي. کم حکمت چې د دین د رسول لپاره په کار لویدلی سي، هغه هر ډول حکمت به په کار اچي. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته مهاجر نو بیا جهاد کول فرض و پر ټولو خلکو باندې. یوازې هغه کسان چې جهاد یې نسوای کولای، هغه د جهاد د فرضیت څخه خلاص و، نور نو جهاد فرض عین وګرځېدی. په هغه معذورو کسانو کې ماشومان او ښځې او معذور سپین ږیري ناروغان دا شامل و. نور نو چې کله به کومه غزوه کېدل، هیڅ چاته به اجازه نه و چې د جهاد څخه پاتې شي، فرض عین و. بیا چې کله فتوحات رامنځته سول د حجاز په سیمه او شاوخوا کې، الله تبارک وتعالى د اسلام بیرغونه ورفول، د مسلمانانو لپاره پوره قوت حاصل سو، اسلامی حکومت او اسلامی خلافت جوړ سو. نو بیا جهاد فرض عین نه بلکې جهاد فرض کفایه وګرځېدی. د فرض کفایه حکم دا دی چې مسلمانان به تر هغه مهاله پورې جهاد کوي ترڅو پر مخ د مځکې د الله دین نافذیږي. نو اوس د دې لپاره د مسلمانانو لپاره ډلې جوړېدل پکار دي. یوه ډله به جهاد کوي، بل ډله به درس او تدریس تعلیم او تعلم کوي، او یوه ډله به دعوت کوي، د الله دین به خلکو ته رسي، او څه کسان به د دنیا کارونه او معاملې او تجارتونه او کسبونه پرمختګونه دا به کوي. نو په دغسې صورت کې جهاد فرض کفایي دی. البته که چیرې داسې وسوه چې کفارو د مسلمانانو یوه منطقه په زوره لاندې کړل، مسلمانان یې شهیدان کړل، د دې مځکې او ځایونه او حکومت یې ړنګ کړي، په هغسې صورت کې بیا جهاد فرض عین دی. پر ټولو انسانانو جهاد فرض دی، هغه که نر وي که ښځې وي، که لوی وي که کوچنی وي. کوچنیان خو نو مسؤلین نه دي، مکلف نه دي. تر مریی او تر باداره تر ټولو جهاد فرض دی او فرض عین دی. نو د دې یوې ډلې وظیفه به دا وي، بله ډله به بیا تعلیم و تعلم کوي، بله ډله به بیا درس و تدریس و، بله ډله به بیا دعوت او تبلیغ کی، څه خلک به کارونه د دنیا کی. بس همداسې به نظام روان. دا هغه مرحله چې په حجاز او شاوخوا سیمو کې اسلامی حکومت نافذ سو، بیا حکم داسې جهاد فرض عین. دا خو عمومي د جهاد په اړه باندې حکم دی. اوس په دې آیت کریمه کې چې الله تبارک وتعالى د جهاد اعلان کړی دی، په دې کې یو حکمت هم بیان کړی دی. هغه دا چې انسانانو تاسو ته به جنگ کول، جهاد کول ګران تمام سي، خدا ستاسو د پاره خیر. دا تنبیه دې ته ورکړی ده چې تاسو په ظاهر پسې مزي، او بلکې د هر حکم په اړه باندې پوره تحقیق کوئ. پر دې بیا دلیل ویلی دی، وایي د انسان فکر داسې دی، کله کله یو شی بد ګڼي هغه د ده دپاره خیر، کله کله بیا یو شی ښه ګڼي هغه د ده دپاره شر وي. نو دغه جهاد که څه هم ستاسې دپاره ظاهرا نفس و شیطان پر تاسو ډیر ګران تماموي، خو دا ستاسې دپاره خیر دی، ستاسې دپاره ګټه. ځکه الله تبارک وتعالی فرمایي کتب علیکم القتال، فرض کړل سوی دی پر تاسې باندې جنگ، وهو کره لکم، او دا جنگ بد دی ستاسو دپاره په ظاهر کې. طبعا نمونه پرت ځنې کېږي، بد یې ګڼي. او خبره دا ده وعسا، او ډېر ځلې اندا خبره وي، تکرهو شیئا، چې تاسې یو شی بد ګڼي،
وهو خیر لكم او هغه شی ستاسو دپاره خیر وي. وعسا ډېر ځلې ان دا خبره وي تحبو چې تاسو خوښ ګڼئ شیئا یو شی وهو شر لكم هغه ستاسو دپاره شر وي. والله یعلم الله جل جلاله پوهیږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ. دلته چې رب عز وجل دا حکمت د جهاد بیان کی په دې کې دوه خبرې ثابت کړل. یو خبره دا ثابت شوه چې د انسان په ژوندانه کې هر هغه شی چې د انسان خوشیدي هغه ګټه نه ده او نه داسې دی چې هر هغه شی چې انسان تکلیف ځینې محسوسوي هغه خامخا شر ده. د دې دپاره ښکاره مثالونه شته. ځینې وخت ترخې دواوې وي د انسان طبیعت بد ځینې وړي مګر هغه د انسان دپاره ګټي. د انسان په وجود کې ځینې میکروبونه وي او ځینې ناروغي وي هغه د دې دوا په ذریعه باندې له منځه ځي. او ډېر وخت داسې وي چې یو شی د انسان ډېر خوښ وي او په هغه کې د انسان نقصان وي. که چیرې د دنیا ځینې خواړه راواخلو هغه ځینې ناروغي زیږوي نو انسان ته خو په طبیعت کې ښه خوند ورکوي. که یې دوامداره وخوري حتما به یو لوی مشکل ځینې پېښ شي. یوه خبره ده چې انسان یو شی خوښ ګاڼئ هغه خامخا ښه نه دی. که یو انسان یو شی بد ګاڼئ دا د انسان بد ګڼل دا د شي بدوالی نه ثابتي. یوه خبره ده. دوهمه خبره ده چې الله تبارک وتعالی دا شی چې د انسان فکر او د انسان دماغ دا د حق او د باطل لپاره معیار نشي کېدلی. ځکه کامل علم الله لره شته. ډېر وخت به داسې چې انسان به یو شی ډېر سخت بد ګڼي باطل به یې ګڼي مګر هغه به حق. نو ځکه د دنیا او د آخرت په امورو کې په خپل فکر اعتماد مه کوئ بلکې په هره موضوع کې دین ته رجوع کوئ، شریعت ته رجوع کوئ. دین که یو شی جائز بللی و هغه شی جائز بولی، دین که یو شی ناجائز بللی و هغه شی ناجائز بولی. بس دا کار وکړه. الله تبارک وتعالی فرمایي والله یعلم الله پوهیږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ. یسألونک عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اکبر. د دې آیات کریمه شان نزول داسې و که څه په شان نزول کې دوی قصې راغلي دي خو مشهوره ادعا ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د رجب یا خدای تعالی په میاشت کې یوه نکسیزه ډله واستول. عبدالله ابن جحش رضی الله عنه امیر د یو کوچنۍ سریې دپاره هغه صحابه چې کله دا سفر کاوی دغه د خدای تعالی میاشت. نو په دغه ځای کې اقوال مختلف راغلي دي. ځینې وایي چې صحابه په دې کې غلط سوه چې دا د رجب مخکې چې دا څلرمه خور ده په دې میاشت کې واستول. ځینې پر دې باندې یو قول دا دی چې دوی پر دې خطا وتل چې نه پوهېدل چې دا د څلرمې خور دېرشمه ده او که د خدای تعالی د میاشتې اوله ده. یو قول دا دی چې په دې کې خطا وتله چې دا اوس د خدای تعالی د میاشتې دېرشمه ده او که د برات اوله ده. بل قول دا دی چې دی کله د کم هدف دپاره پیغمبر علیه السلام استولي وه چې پر هغه خلکو باندې حمله وکړي دلته دی د یو مشکل سره مخ شوه. هغه مشکل دا و که چیرې دوی حمله کولی دا د خدای تعالی د میاشتې دېرشمه نیټه وه او که انتظار ورته کولی هغه خلک د حرم حدودو ته داخلېدل نو د حرم په حدودو کې هم جنګ منع و د خدای تعالی په میاشت کې هم جنګ منع و. حیران پاته سوه. بالاخره یې پر هغو خلکو حمله وکړل، څه کسان یې اسیران کړل، مال د غنیمت یې ځینې ونیوی. دا پیښه چې وسوه په قریشو کې اوازه سوه چې دا مسلمانان خو داسې خلک دي هغه څلور محرمې میاشتې چې د خدای تعالی میاشت ده، میاني میاشت ده، لوی اختر میاشت دي، حسن حسین، په دې څلورو میاشتو کې خو جنګ منع و. دا مسلمانان داسې خلک دي چې د دې څلورو محرمو میاشتو خیال هم نه ساتي. دا اوازې چې ګډې کړلې خپله د مسلمانانو سره هم سوال پیدا شو. د پیغمبر علیه السلام څخه یې پوښتنه وکړه چې یا رسول الله دا خو تر اسلام مخکې د کفارو دود او رواج و چې په دې میاشتو کې دوی جنګ نه کاوه، منع و. آیا دغه څلورو میاشتو کې اوس هم په اسلام کې جنګ منع دی او که نه دی؟ رب عز وجل دا آیات کریمه نازل کړي چې دا خبره صحیح ده. په دې څلورو میاشتو کې جنګ کول ګناه ده. که د خدای تعالی میاشت ده، که میاني لوی اختر حسن حسین میاشتې دي، دا محرمې میاشتې دي، په دې میاشتو کې جنګ کول ګناه ده. البته که څوک شرک کوي د الله بغیر بل چاته عبادت کوي، الله دین ماتي، الله ته شریکان ثابتي، د الله د لوري څخه راغلی دین درواغ بولي، د هغه کسانو سره جنگ کوي چې د الله دین مخ ته بیایي، د الله د استازي د الله د پیغمبر سره جنگ کوي، او یا
د الله پاک بندگان دا د خپل شاره باسي یا د هغوی مالونه خوري یا د هغوی اولادونه ګرځي یا د مسجد الحرام څخه خلک ګرځي، دا داسې ګناوې دي چې تر دې جنگ ډېر سترې دي. نو اوس خو به تاسو ته دا په ذهن کې درځي چې په محرمه میاشت کې جنگ سوی دی. نو د محرمې په میاشت کې جنگ کول دا خو یوه ګناه ده، اما چې پر مخ د مځکې د الله دشمني شروع وي دا ګناه تر هغه ډېره ستره ده. که د دې ضرورت سي چې د محرمې په میاشت کې ته جنگ وکې او دغه فتنه له منځه یوسې، د شرک خلق خلاص کې، د ظلم خلق خلاص کې، د الله د دشمنی او د ګناهونو خلق خلاص کې، دا ګټه ده. هغه حکم پر ځای پاته دی چې په محرم میاشتو کې جنگ منع دی، خو دا حکم نه وی دی که چیرې دومره سترې ګناوې دا د دې میاشتې په جنگ له منځه تللې اجازه شته. دا حکم نازل شو ځکه الله تبارک وتعالی فرمایي یسألونک عن الشهر الحرام، دوی به ستا څخه د محرمې میاشتې په اړه پوښتنه وکړي. قتال فیه، د جنگ کولو په دې محرمه میاشت کې. قل ته ورته ووایه قتال فیه کبیر، جنگ په دې میاشت کې لوی ګناه ده. وصد عن سبیل الله، او منع کېدل د الله د لارې څخه، د الله د دین خلک راګرځول. وکفر به، او په الله باندې کفر کول، د الله د دین مخ اړول. والمسجد الحرام، او منع د مسجد حرام څخه، خلق الله مسجد ته نه پرېښول، لکه پیغمبر علیه السلام چې سره د 500 صحابه و حرم شریف ته نه پرېښوي. و اخراج اهله، او استل د اهل د دې حرم منه، د دې حرم څخه. اکبر عند الله، دا ډېره ستره ګناه ده د الله په نزد. که جنگ لویه ګناه ده، خو دا ګناه تر هغه ډېره ستره ده. والفتنه، او فتنه، کفر، شرک، د الله د دین خلاف، د الله د دین سره دشمنی. اکبر من القتل، هغه ډېره ستره ده تر جنگ. او دا کفار داسې خلک دي. ولا یزالون، همیشه به یقاتلونکم، دی بستاز سره جنگ کی. حتی یردوکم، تر څو تاسې واړئ عن دینکم، د دین څخه ستاسو. ان استطاعوا، کچیر د دې طاقت پیدا شي. داسې خلک دي، دوی به فتنه خوري، دوی به د الله دشمنی خوري. څومره چې توان وي تاسې به د حق دین اړئ باطل دین. ومن یرتد منکم عن دینه، او ستاسې څخه که هر څوک د خپل دین واوښتي، فیموت، او بیا وفات سو، او حال دا هو کافر، او دی کافر. فاولئک، دغه کسان چې دي، حبطت، ساقط اعمالهم، عملونه د دې، فی الدنیا والآخره، په دنیا او آخرت دواړو کې. نه به په دنیا کې د کوم عمل بدله ورکول شي، او نه په آخرت کې د کوم عمل بدله ورکول شي. الله تبارک وتعالی دا خبره ثابته کړه چې د دې کفارو مخالفت، دا د مخالفت ستره برخه یې پر دین ده. نو ځکه دوی به کوشش کوي چې تاسې د دین څخه واړئ په هره طریقه، هغه که په چل وي، او که په فریب وي، که په جنگ وي. نو د کفارو ستاسو سره ډېر ستر مخالفت د عقیدې دی. دوهمه خبره دا چې الله تبارک وتعالی دا خبره فرمایي چې دوی خو تاسې د دین څخه اړئ، مګر که څوک د دینه واوښتي او بیا پر دغه کفر باندې مړ شو، نو تمام اعمال یې له منځه ولاړل. په دغه مسله کې لږ اختلاف شته. که چیرې یو څوک مسلمان وي، مرتد بیرته اسلام راوړي، دا خو یقیني خبره ده چې هغه نیک اعمال یې ولاړل. دا چې هغه ګناهونه ده کړي وه، هغه یې پر ذمه پاته دي که نه دي پاته. نو اقوال پکښې مختلف دي. یو قول دا دی چې نه، که څوک مرتد سي، د دینه واوړي، که څه هم بیرته اسلام ته راسي، نیک اعمال یې ولاړل، خو بد اعمال ورپسې پاته، بد. او بل قول دا دی چې نه، بیرته چې اسلام راوړي، دا بیرته د اسلام راوړل دا د تمامو نیکو، د تمامو پخوانیو ګناهونو محو راولي. خو صحیح قول دا دی که چیرې یو چا توبه ایستلې وي په رښتیا، اما سبقه، هر څه ګناهونه چې مې کړي دي، یا الله د هغه توبه تا ته باسم، پښیماني پېښوم، نو معاف وي، په مطلق کلمه ویلو به نه یې معاف. او څوک چې د دینه واوړي مرتد سي، د دې یو ډول حکم دی. او هغه څوک چې د پخوا څخه کافر وي، هغه د هغه بل حکم دی. که یو څوک د وخته کافر وي، په اسلامي هېواد کې اوسېږي، دی د خپلې خوښې دی. که یې د اسلام دین قبلاوي، د نورو مسلمانانو غوندې به آزاد ګرځي. که یې د اسلام دین نه قبلاوه، چې زه خپل کفر کوم، بیا به اسلامي هېواد ته جزئیه ورکړي، میاشتنی به کم ټیکس ورکړي، محصول به ورکړي.
جلا مسله او جلا تحقیق دی. او هغه څوک چې مسلمان وي بیا کافر سي هغه ته اجازه نشته. داغه شرعي حکم دا دی چې دغه کس په 3 ورځې اسلامي حکومت بندي کړي. په دې 3 ورځو کې چې د څه شکوک او شبهات ورلوېدلې دي داغه شکوک او شبهات د حل لپاره به علما راسي د ته دعوت وکي او د سبب پوښتنې وکي کوم سوالات چې د ته پیدا دي دغه به جواب وکي. کچيري په دې 3 ورځو کې بیرته جن تراوان نوشتي بیا به سزای موت ورکړي. الله تبارک وتعالى بل خبره دا فرمایي چې یو څوک که څه هم د دین واوړي مرتد سي بیرته اسلام تراسي بیا هم دا سړی د دائمي عذاب خلاصي شي. اما کچيري د دین څخه واوښتي فیموت وهو کافر په داسې حال کې وفات شو چې دی کافر وو نو دا ډېر ستر بدبخت دي. فاولئک حبطت اعمالهم دا هغه کسان دي چې اعمال به باطل وي په دنیا او آخرت کې. او اولئک اصحاب النار او دا خلق د اور څښتنان دي دوزخیان دي هم دوی به فيها په دې اور کې خالدون همیشه پر همیشه وي. ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله او بالعکس کم کسان چې ایمان والا دي د الله دین یې قبول کړی دي او د الله د رضا د پاره خپل خوږ او مألوف وطن پرېښی دي هجرت یې کړی دي او د الله په لار کې جهاد کړی دي دا کسان ډېر ستر دي. د دې کسانو په اړه باندې الله تبارک وتعالى نور ځایونه د جنت وعده کړی دي. ان الذين آمنوا یقینا هغه کسان چې ایمان یې راوړی دي پر الله او پر رسول او پر ورځ د قیامت باندې والذین هاجروا او هغه کسان چې هجرت یې کړی دي یعنی فارقوا اوطانهم خپل د وطنونو څخه جلا شوي دي وجاهدوا فی سبیل الله او جهاد یې د الله په لار کې کړی دي لاعلاء دینه لپاره د لوړوالي د الله د دین. اولئک دغه کسان چې دي یرجون رحمت الله د امید د الله رحمت ته یعنی ثواب ته لري. والله غفور الله عز وجل زیات بخښ کوونکی دی مؤمنانو لره او رحیم زیات رحم کوونکی دی پر دې مؤمنانو باندې. الله تبارک وتعالى به داسې کسان د تمام عذابونو وساتي او د جنت په سترو سترو نعمتونو به یې ونازوي. سبحان ربک رب العزة عما